زمونږ ګاونډي، زما د ماشومتوب ملګري، زمونږ خپلوان، هغوی ټول باید پوه شي چې زمونږ له کلي نه یو کس شهید شوی دی. ټول کلی به د ترکیې په بیرغ باندې سینګار شي. هر بیرغ چې رپیږي د ویاړ ښکارندویي کوي. زما د مړینې لپاره مه خواشیني کېږئ، دا د ویاړ نښه ده. کله چې ډون د مامدي یاسین قرات وکړي نو هر څه پای ته رسیږي. کوم څه چې اورېدل کېږي یوازې د هغه ښکلی غږ ده. ملګری دی دی. اوه ښه څه کار کوي؟ سرتیری دی. آی لور جانې ته څومره ښکلې یې. کوم بل هلک دې نشو پیدا کولی چې ښه دنده ولري؟ لکه د بانک مدیر یا ډاکټر. د سرتیرو دنده ډېره سخته وي. زما پلار یو ډګروال و. ته نه پوهېږې چې د مور لپاره مې څومره سخته وه. هغه په میاشتو میاشتو یوازې وه. زه زغملی شم. موږ یو بل سره ډېره مینه لرو. ښه ورځ. ښه ورځ. ښاغلي ته باید موږ سره لاړه شئ. څه؟ موږ سره باید لاړه شئ. زه به ولې تاسو سره لاړه شم؟ تاسو پولیسان یئ؟ هیله کوم راځئ هلته به کومه تېروتنه شوې ده ښاغلو؟ هیله کوم خبره مو وکړه. ښاغلو کومه تېروتنه شوې کومه ده؟ تېروتنه نه ده. زما بکس مو ولې واخیستی؟ ما خوشې کوئ. تاسو په دې توګه ما نشئ بیولی. هغه څومره ښه نجلۍ ښکارېده. خدای خبر چې څه یې کړي دي. ما خوشې کوئ ښاغلو. وبخئ. دی څوک دی؟ نه پوهېږم. ته په موږ ملنډې وهې؟ دا څه دي؟ دا ستا ملګری دی که نه؟ اوهو ملګری مې دی. له څه وخت راهیسې یو بل پېژنئ؟ 2 کاله. لږ یا ډېر؟ مینه ورسره لرې؟ اوهو لرم یې. څومره؟ دا څه رقم پوښتنې دي؟ ساده پوښتنې نه دې خوښېږي؟ حاله نو څومره درته ګران دی؟ دومره چې د هغه لپاره چمتو یم خپله دنده او هر څه چې لرم پرېږدم. باور وکئ. واده ورسره کوې؟ اوهو ګورئ ښاغلو، هیله کوم زه مو د دې پوښتنو لپاره دلته راوستې یم. زه خو پوهه نه شوم ستونزه مو څه ده؟ موږ ته د غلا راپور رسېدلی. څه؟ تاسو څه کوئ؟ یوه شېبه دا نشي خلاصولی. دا څه دي؟ زم نه نو ته پوهېږم. نه پوهېږې چې له بکس نه دې څه وتلي؟ نو دا ستا نه ده؟ نه دا زما نه ده. باور وکړه زما نه ده. زه نه پوهېږم دا مې په بکس کې له کومه شوه. ټول هم دا خبره کوي. ښه نو چې دا ستا نه ده نو ملګري دې تر اوسه درته وړاندیز نه دی کړی؟ نه نه یې ده کړی. ستا ځواب به څه وي؟ په تاسو یې څه؟ ګورئ زه غله نه یم. پرېږدئ چې لاړه شم. دومره اسانه نه ده. څنګه؟ اړې چې زموږ ځواب راکې. زه یې منم. منم یې. ګورئ زه بې ګناه یم او تاسو ما دلته نشئ ساتلی. په دې اړه قاضي پرېکړه کوي. کوم قاضي؟ زه درته وایم دا کار مې نه دی کړی ښاغلیه. تاسو چېرته ځئ؟ یوه شېبه صبر وکئ. څراغونه ولې مړه شول؟ ښاغلو ګورئ د وروستي ځل لپاره وایم سمه ده؟ زه بې ګناه یم. زه د سره ګورم. زه د ژوندی نه پرېږدم. زه د سره ګورم. ما باید ستا ځواب اورېدلی. صبر وکړه. موقع مې نه وه ترلاسه کړې. یوه شېبه صبر وکړه. مه زحمت مه کوه. زه باید ډېر غور وکړم ګرانې. ډېره سخته ده په خدای. ته زما لپاره له هر څه نه تېره شوې. له ژوند نه دی، له هر څه نه. ما هره شېبه فکر کوم
چې زه یې ارزښت لرم او که نه هره شیبه مې فکر